بسم الله الرحمن الرحیم. اول خطورو ته السلام علیکم. یقین وکړه چې ما په ژوند کې کومه خوشحالۍ لحظې راغلي وي، په هغه لحظو کې نن یوه دا ورځ هم چې کوم دی ما پر ډېره خوشحالۍ ورځ چې موږ په خپل کلي کې او په خپل زوی کې داسې ادبي ملګري، دا زه وایم چې دا ما پر ډېره خوشحالۍ خبره وه او زه ډېر مخصوص زړه خو مې نه غوښتل داسې پروګرامونه په ډېر کامل شي په ژوند کې او په کور هم ده چې تر اخره پورې ما ته پته هم نه وه چې مشاعره یو ملګری مې ولوی موږ یې کړي راسره میلاو شو. بیا یې راته وویل چې په ساحل کې داسې مشاعره ده، دغو هغه ما کتلي رویدادونه ډېرې کامیابې مشاعرې کوي او ادب کې خپله پانګه اچوي. دا ډېره ښه خبره ده. خو بهرحال ما ته پته نه وه، خو چې پته راته ولګېده زه پېښور له روان وم، سیال صاحب و اتحاد صاحب هم سره په لاره کې میلاو شول. نو ما وویل چې زه لازم درځم او دغو له زه که خیر وخت ورکوم، ځکه چې دا د مونږ کار دی او دا شی چې کوم دی ما ته یو ډېر زیات فخر محسوسېږي چې تاسې دلته زه وینم. زه بې سره یقین نه کوم چې مونږ په بازار کې او په داسې هغه کې چې کوم دی داسې مشاعره او دومره په ګڼ تعداد کې ملګري، دا ډېره فخر خبره ده. الله تاسې آباد لري او بیا رسو دا محفلونه آباد ساتو او هغه خبره چې چېرته ادب کور داسې په تیزۍ سره وي، هلته مینه وي، ورورولي وي او هلته چې کوم دی دا د جنګ آب و هوا چې کوم دی په ختمېدو وي. نو الله دا پروګرامونه او دا محفلونه همداسې آباد ساتي. هسې څه خو راسره خیر ډېر شته هم نه، خو یو څو شعرونه ورته وایي چې یې د ګلو لخته یاري مه پرېږده، یې د ګلو لخته یاري مه پرېږده، مه پرېږده بې وخته یاري مه پرېږده. او وه چې په تا سخته زه یار وم، شوه چې په ما سخته یاري مه پرېږده. مننه. و چې په تا سخته زه د یار وم، شوه چې په ما سخته یاري مه پرېږده. او ستا د تلو نه پس فکرمن شوی، ستا د تلو نه پس فکرمن شوی یم، سم لمبې بالښته یاري مه پرېږده. او نور یو څو شعرونه یې چې په خپل پورې نښته او په پردي پورې نښته، په خپل پورې نښته او په پردي پورې نښته، ستا هره یوه خبره په زړګي پورې نښته، په خپل پورې نښته او په پردي پورې نښته، ستا هره یوه خبره په زړګي پورې نښته. الله خبر چې څومره به مجبوره وه یاران په ښار کې یوه ماشومه هر سړي پورې نښته. الله خبر چې څومره به مجبوره وه یارانو په ښار کې یوه ماشومه هر سړي پورې نښته. چې غټه شوه په کور شوه بیا مې ونه لیده چېرته، چې غټه شوه په کور شوه بیا مې ونه لیده چېرته، وړه چې وه زمونږ په سوزکي پورې نښته. مننه. چې غټه شوه په کور شوه بیا مې ونه لیده چېرته، وړه چې وه زمونږ په سوزکي پورې نښته. او څه شعرونه به پکې نور هم دي، خو ذهن نه مې وتلي. مکچي شعر شاید چې رویت شي، د ګل د شوکېدلو په تکل کې فکرمند ده، د ګل د شوکېدلو په تکل کې فکرمند ده، هر ځل به مې لمنه په ازغي پورې نښته، په خپل پورې نښته او په پردي پورې نښته، ستا هره یوه خبره په زړګي پورې نښته. الله محفلونه همداسې آباد ساتي او انشاءالله که ډېرې شروعات وکړو په ډېر ټایم اوبه